کافر ته لاسنیوه کول جایز دی او که نه؟ نو جایز دی کافر ته لاسنیوه کول چې کله کافر غیر حربي کافر هغه دی تا سره جنگ کوي، چې غیر حربي جنگ د سره نه کوي نو هغه ته لاسنیوه کولی شي. لاسنیوه کې به له مړي ته دوا کوي؟ ولې؟ کافر دپاره دوا نشته. داسې د تسلۍ یو څو خبرې به ورته وکړي، صبر کوه او دا راځي او دې خصوصا چې بیا په دې نیت کې الله به دله اجر هم درکړي چې دی متاثره شي او اسلام قبول کړي. رسول صلی اسلم دغه یهودي خواله نه ورغلی هغه چې مړ کېدو ځنکدن کې مشهوره قصه ده، تپوس دی ورغی اثر پې دا وشو چې هغه اسلام قبول کړو. او د بعضو سلفونو نقل دی چې هغوی د کافرو لاسنیوه کړې ده. او هغه آیت سورة الممتحنه کې دی چې الله تاسو د هغه خلکو سره د ښو نه منع کوي او د احسان نه، لم یقاتلوکم فی الدین چې تاسو سره جنګ یې نه یې کړی او تاسو ستاسو د علاقو نه وباسي، نو دا غیر حربي کافر شو که. نو د غیر حربي کافر سره ته ښه کولی شي، احسان کولی شي. نو په هغې کې یو دا هم راځي چې څوک یې مړ شي او ته یې خواله ورشي لاسنیوه ورته وکړي. والله اعلم.